د نړۍ او د سیمې تازه مهم او لنډ خبرونه له موږ څخه په لنډو کې واورئ. درنو لیدونکو السلام علیکم. برېښنا د کابل په ګډون د 11 ولایتونو برېښنا چې له تېرې یوې میاشتې راهیسې نادره کوه د برېښنا شرکت بیرته ورغوله او د ټولو ولایتونو برېښنا عادي حالت ته راوګرځېدله. هند په هند کې یوه جالبه پیښه رامنځته شوې ده. یو غویي 40 ګرامه سره زر خوړلي دي او د دغه غویي خاونده اوس په دې تمه ناسته ده چې د غویي په خوشایانو کې به یې سره زر بیرته پیدا کړي. له همدې امله شپه ورځ د غویي خوشایانو ته ناسته وي او خپل سره زر پکې لټوي. کندهار هغه کس وژلو ته پر خواله رسنیو توند غبرګونونه ښودل شوي چې پرون په کندهار کې د خپلې کوچنۍ لور په مخ کې په ډزو وژل شو. دا کس د کندهار ارغنداب کې پرون هغه مهال وژل شو چې له خپلې کورنۍ سره بازار ته روان و. ګلالۍ اسماعیل د پښتون ژغورنې غورځنګ ملاتړی او ټولنیزه فعاله ګلالۍ اسماعیل وایي چې د پاکستان محکمې خلکو ته د انصاف لپاره نه دي جوړې شوي بلکې خلکو ته د اذیت ورکولو لپاره جوړې شوي دي. پاکستان سید عالم عمران خان ته اوس د افغانانو لپاره هم د ویزې شرط ختم کړی. هغه همدار راز عمران خان ته لیکي چې ستاسې چې له سیکانو سره کومه رشته او تړون دی تر دې نږدې او ژور رشته زموږ له افغانستان سره ده. موږ ستاسې په رشته باندې هیڅ نیوکه نه لرو. تاسې هم پر لر او بر افغان باندې ور ماخلی. سیمیون د افغانستان پخوانی او د ویسټ انډیز اوسنی روزونکی پیل سیمونز وایي چې افغان لوبډله یوه پیاوړې لوبډله ده خو موږ هم ورته قوي پلان جوړ کړی دی. کندهار لویه لاره د زابل په مرکز کلات کې د سلګونو موټر چلوونکو له لورې تړل شوې ده. موټر چلوونکو دغه لاره د پولیسو له لورې یو موټر چلوونکي د وژل کېدو په غبرګون کې نن سهار راهیسې تړلې ده چې هیڅ ټرافیک نن نشي کولی پر دغه لاره سفر وکړي. د سعودي عربستان د رسنیو راپورونو په وینا په دغه هیواد کې د ښځو ریسلینګ لوبه تېره شپه د دوو مخکښو ښځینه لوبغاړو ناتالیا او لیسیا ایوانز ترمنځ ترسره شوه. دغه لوبه چې د ملک فهد نړیوال لوبغالي کې ترسره شوه ډېر خلک یې نندارې ته ورغلي وو. جنرال دوستم د ولسمشر غني لومړی مرستیال دوستم په خلکو غږ کړی دی چې په طالبانو پسې د کور په کور وګرځي او د دوی نښان دې ورک کړي. د ولسمشر غني لومړی مرستیال او د جنبش ګوند جنرال عبدالرشید دوستم په جوزجان کې له خپلو خلکو غوښتي چې د طالبانو پر وړاندې میدان ته راوځي او ورسره وجنګېږي. طالبان د کورنیو چارو پخوانی وزیر وایي چې که طالبانو اوربند وکړ نو خپل جنګیالي له لاسه ورکوي. همدا لامل دی چې طالبان اوربند نه کوي. اندونیزیا هغه اندونیزیایي سړی په عام محضر کې په درو وهل شوی دی چې د شرعي قوانین پلي کولو د طرحې په چمتو کولو کې د مرستې لپاره له یوې ځایي شورا غړیتوب درلود. د آچي سیمې علماو شورا دغه غړی مخلص بن محمد ته له یوې ښځې سره د ناروا اړیکو په تور د 28 درو سزا ورکړل شوه. هغه ښځه چې له مخلص سره اړیکه درلوده 23 درې ووهل شوې ده. مخلص د آچي سیمې اوسیدونکې ده چې په اندونیزیا کې یوازینۍ سیمه ده چې اسلامي شرعي قوانین پکې عملي کیږي. غزني د افغانستان د ناارامه ولایت غزني په قرهباغ ولسوالۍ کې وسلوالو طالبانو پر هغه امنیتي مرکز ډله ییز برید کړی چې په دغه ولسوالۍ کې د پوځ تر کنټرول لاندې پیاوړی مرکز بلل کیږي. ټاکنو کمیسیون د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون وایي چې د درملوک کمپنۍ له لورې تر اوسه 40,000 رای ورکوونکي د کم عمره او کمیسیون د معیار خلاف کسانو انځورونه له ټاکنو کمیسیون سره شریک کړي دي. که غواړئ چې هره شپه له همداسې تازه مهم او لنډو خبرونو نه ځان خبر کړئ نو زموږ چینل ضرور سبسکرایب کړئ. مننه.